اپریدي پښتنو تاریخ، شجره او نامتو تاریخي خلک. ګرانو دوستانو، پښتون 15000 کلن تاریخ چینل ته ښه راغلاست. نن زموږ ویډیو د پښتنو یوه نامتو او تاریخي قبیله اپریدي پښتنو په اړه به وي. نو راځئ چې ستاسو په خدمت کې تاریخي معلومات وړاندې کړو. زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې راتلونکي وخت هره نوې ویډیو ستاسو سره شریکه شي. اپریدي د کرلاړي پښتنو یوه ډیره نامتو لرغونې او غښتلې قبیله ده. د پښتني شجر الانسابو له مخې اپریدي د برهان زوی، د ککل مسی او د کرلان کړوسی دی. داسې ویل کیږي چې په پیل کې د اپریدي نوم عثمان و چې د یوې پیښې او واقعې په سبب په اپریدي مشهور سو. اپریدي په خیبر دره، کوهاټ او تیرا کې میشته دي. د دوی ختیځه پوله د خټکو سره نښتې ده. سهیل ته اورګزي او بنګخ او سپینغر، لویدیځ ته شینواري او شمال ته د مومندو سیمه پرته ده. په عمومي توګه د اپریدو سیمه په 4 جغرافیایي برخو ویشلې شوې ده چې د خیبر دره، د بازار دره، د اخور دره او د پیښور او د خیبر د غرونو د لړۍ ترمنځ میدان نه عبارت دي. اپریدي په یوه غرنۍ سیمه کې ژوند کوي چې په 2 اداري واحدونو کې تنظیمه شوې ده، یعنی د خیبر ایجنسۍ چې اکثریت پښتانه دي او د 1961 میلادي کال د سرشمیرنې له مخې د دوی شمیر 2,15,312 تنه ښودل شوی دی. بله د کوهاټ ضلع چې هلته ادمخیل اپریدي میشته دي او د دوی تخمینی شمیر د 6,00,000 تنو په شاوخوا کې ښودل شوی دی. د ادمخیلو پورې بله اړونده څانګه حسن خیل دي چې دوی د پیښور په شاوخوا سیمو کې اوسیږي چې 1961 میلادي کال د سرشمیرنې له مخې شمیر د 40,000 تنو په شاوخوا کې ښودل شوی دی. اپریدي ډیر زړور او توریالي خلک دي. دوی هر وخت د ښکېلا ککړو په وړاندې پراخي مبارزې کړي دي. د لوی سکندر اعظم نه راواخله تر مغولو او انګریزانو پورې په تاریخ کې د دوی د مبارزو او کارنامو یادونه شوې ده. اپریدي غیرتي، میلمه‌پال، پښتني رواجونو او دودونو ته پابند خلک دي. د دوی ترمنځ 2 قبیلوي ګوندونه موجود دي چې د سمل او ګاډي په نامه یادېږي. په اوسني وخت کې د اپریدو قبیله په 8 مشهورو خاخونو باندې ویشل شوې ده چې هر خاخ ډېرې څانګې لري چې د دغو خاخونو نومونه او د دوی د استوګنې سیمې په دې ډول دي. اوله ملک دین خیل، کمبر خیل، کوکی خیل، زخا خیل، اکا خیل، سیپای، کمر خیل او آدم خیل. اوله ملک دین خیل په میدان، شلوبر، تند، چورا، کجوري، خیبر دره او شډلي کې استوګنه لري. دوهمه کمبر خیل په کاهو دره، شلوبر، ناوا، بر شلوبر، باړه او کجوري کې میشته دي. درهمه کوکی خیل په دوتوري، تورسپري، راجګل، مخراني، لالا چینا او د جمرود نه تر علي مسجد پورې اوسیږي. څلورمه زخا خیل په خیبر دره، صبري کډو، بازار، الچا، کرمنا، پراګ، بنکو، شنه کمر، توره ویاله، بوکاړ، سنډپل او شډلي کې استوګنه لري. پنځمه سیپای په باړه، ترسوکس، سنډپل، لګړی او کجوري کې اوسیږي. شپږمه کمرخیل. کمرخیل په ګړي، ساوخ، تخته کلی، غلام علي، بغري، وچپال، چالګزي، میرو دره او کمزوي کې استوګنه لري. اومه اکاخیل. اکاخیل په باړه، ګلی خیل، وړان، کجوري او د اکاخیلو په میرا کې اوسیږي. اتمه ادم خیل. ادم خیل
په آخور دره او میدان کې اوسیږي. د اپریدو یو شمیر نور څانګو نومونه دا دي: ګلی، زرغون خیل، محمد خیل، تور سپر، فیروز خیل، شیرخان خیل، کمال خیل، باسی خیل، میټا خان خیل، کټیا خیل، زونا خیل، شیخ مل خیل، عبدالخیل، ونډ، لنډی خیل، برکت خیل، دلدار خیل، ظفری، عبدالرحمن خیل، احمد خیل، نیکی خیل، ارموز خیل، فتح خیل، بهرام گور، بکیا، بودیا، کمل خیل، سلطان خیل، سکندر خیل، شان خیل، دولت خیل، عمر خیل، مدر خیل، میری خیل، جراکی، شلوبار خیل، زونا خیل، عدیلی خیل، احمد خیل، نصر الدین، بابکریا او داسې نور. د لنډی کوتل، باړه، جمرود او آخور درې سوداګریز مرکزونه د اپریدو په سیمه کې موقعیت لري او د دې لپاره چې په تنګو درو او غرنیو سیمو کې استوګنه لري نو دوی د کرکیلې ځمکې لږې دي، نو ځکه زیات شمېر خلک د کابل او پیښور ترمنځ د سوداګري په چارو بوخت دي. د پښتونخوا سربیره یو شمېر اپریدي د افغانستان په جلال آباد، کابل او کندوز کې هم میشته دي. په دې سربیره زیات شمېر اپریدي د هندوستان په جنوب دکن، د هریانه د ایالت په پانیپت، کشمیر، بهار او د اتر پردیش په قائم جنگ کې میشته دي. د قیس عبدالرشید صحابي رضی الله تعالی عنه په 4 اولادو کې بیټنۍ، غرغښت، کرلاڼي او سړبنو. د کرلاڼي نیکه په اولادو کې کودي او ککی وو. د کودي په اولادو کې د لزاک، اورکزۍ، منګل، وردګ. د اورکزي په اولادو کې بیا اسماعیل یا بنګه شو. د ککی په اولادو کې برهان، زدران، خوګیاڼي، اتمان، سلیمان او شیتکو. د خوګیاڼي په اولادو کې بیا عثمان یا اپریدي. د عثمان یا اپریدي 2 اولادونه ماپی او سلنی. د ماپی په اولادو کې بیا میټاخیل، اولاخیل، اکاخیل، میریخیل او آدم خیلو. او د اولاخیل بن ماپی بن عثمان یا اپریدي په اولادو کې بیا شانخیل، پیروز خیل، نصر الدین خیل، بوډی خیل، سیپای، میر احمد خیل. د پیروز خیل په اولادو کې بیا کوکی خیل، کمری خیل، ایمل خیلو. او د کوکی خیل په اولادو کې بیا عبدال خیل او پیټا خیلو. د عبدال خیل په اولادو کې بیا ماړی خیل او مدو خیلو. او د میټا خیل په اولادو کې بیا سلور پلاری، حسن خیل او کټی خیلو. دغه شان د آدم خیل په اولادو کې بیا حسن خیل، جواکی، گلی، کالا خیل، محمد خیل او علی خیلو. د میر احمد خیل بن اولا خیل بن عثمان یا اپریدي په اولادو کې بیا ملک دین خیل، محمود خیل، خوپی خیل، کمبر خیل، خونا خیل. او د ملک دین خیل په اولادو کې بیا عمر خان خیل، ګلاب خیل. او د عمر خان خیل په اولادو کې بیا دینا خیل، کوډی خیل، شاهی خیل. او دغه شان د محمود خیل په اولادو کې بیا تارخ، مرزا بیگ خیل. د ګلاب خیل په اولادو کې بیا بیبي خیل او دوست خیلو. د بیبي خیل په اولادو کې بیا جنډا خیل، مټ خیل، نصر خیل، متو خیل. د دوست خیل په اولادو کې بیا جعفر خیل، عالم خان خیل. د کمبر خیل په اولادو کې بیا درپی خیل، زدنا خیل، شیخ مل خیلو. او د خونا خیل په اولادو کې بیا یار محمد، بهرامی، علی خیل، گلی خیل. د اپریدو تاریخي او نامتو خلک د هندوستان یو پخوانی رئیس جمهور ډاکټر ذاکر حسین هم د هند د اتر پردیش د قائم جنگ اپریدي پښتون
همداراز په هندوستان کې یو بل ستر شاعر قاسم علي خان افریدي د پښتو ژبې مشهور شاعر تیر شوی دی چې شعري دیوان موجود دی. نواب عظمت خان کوکی خیل، شیر خان خیل او د هغه زوی عجب خان افریدي چې په کوهاټ کې د انګریزي ښکېلاککړو پر خلاف یوه مبارزه څیره وه. نوموړي د انګریزانو له لاسه افغانستان ته هجرت وکړ او بیا په کندوز کې وفات او هوري ښخ شو چې د دغو کارنامو په ویاړ په پښتونخوا کې یو پښتو فلم هم جوړ شوی دی. همداراز په افریدو کې بل مشهور تن خاطر افریدي و چې د 40,000 بیتو په شاوخوا کې شعرونه لري او د 32 کلونو په عمر له دې فاني نړۍ نه سترګې پټې کړې دي. سلمان حامد افریدي، ډاکټر منور خان افریدي، مشهور قانونپوه او وکیل لطیف افریدي، رحمت شاه افریدي او د کرکټ مشهور لوبغاړی شاهد افریدي. په دغه چینل کې ستاسو په خدمت کې د پښتنو 15,000 کال تاریخ، کلتور، د قبیلو شجره، تاریخي بادشاهان او ورسره نامتو خلکو په اړه به معلومات درکول کیږي. دغه ټولو معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې راتلونکی وخت هر نوی ویډیو ستاسو سره شریکه شي.